د نن د دې جرګې مشرتابه ته او په پینډال کې ناست د دې جرګې ټول هغه مخور د ټبرونو مشران د سیاسي مذهبي جماعتو او خصوصا ډیر هغه زموږ د وطن علمدین او د پرلط کمیټۍ ستاسو د ټولو د درانه حضور په اجازه موږ به صرف اور صرف اغراض و مقاصد څه بیان کړو د وطن ته ورپېښه کومه مسله چې ده چې 7 میاشتې 8 میاشتې کېږي چې هغه در کندهاره در کوټې پورې چې هر څوک یا بابایي یا پدري یا په موټي په زور باندې څومره ګټه کړي د یو ښه ژوندون مالک سوی دا ټول وطن د هغه سر په څنګ کې لغړی د دې وطن مزدور کشه دا پکې بربادېږي. موږ به پر دې باندې خپل مجلس وکړو چې فیصله څنګه سوې ده. جرګه باید دا زموږ خواهش وي د 7 میاشتې چې وطن دې جرګه وي کې سره کښېدي وي دلته په جرګه کې څه د اختیاراتو خبره کېږي څه جرګه او اختیارات. زه به دا درته وایم د پرلط لخوا موږ به هغه کوم خلک یو چې د وطن قامي مشران علمدین سیاسي مذهبي جماعتونه د خلاصون لاره بولي او پرلط به دا وایي چې موږ دا رقم نه خلاصوو. موږ به دلته جنګ پر دې خبره باندې چې ځینو خلکو به په ډېر جذبات دا مجلس کاوی چې کور کمانډر پلانی به دا رقم مابین پینډال راځي د ولس په مخ کې دی فیصله کوي. بلې خواته د سکورټي خرچات بلې خواته د کور کمانډر یو ځای له نه ورتګ. موږ به د اصلاح دپاره هغو ته ویلي چې موږ ښې مدرسې لرو په هغه مدرسه کې کلداجي صاحب مدرسه هم هر رقم سکورټي موږ سمبالولی سو. موږ په دې کې جرګه ورسره کوو ناسته ورسره کوو په کله کې ورسره کوو په مندر کې ورسره کوو. دومره سخت حالات دی چې زموږ خبره پکې خلاصېږي. موږ به دا جرګه هر ځای وناسته تیار د وطن علمدین او زموږ د ټبرونو مشران چې نن سر راغوښت سوي دي یوازینی پر دې مسله چې پر ډیورنډ خط د ډېر وخته بعد جابرانه یوازینی فیصله چې هغه افغان حکومت نه هغه دلته د ټبرونو مشران سیاسي مشران بلکې په ملک کې جوړ نګران حکومت د هغه په توسط باندې دا فیصله سوې. د دې فیصلې سره زه به درته وایم چې ډېرې فیصلې د اپیکس کمیټۍ شډول راواخلئ په انګلیش لیکل سوی دی په هغې کې دا فیصله هم سوې ده چې د بلوڅو پر باډرانو چې کوم تیل روان دي دا تیل به هم بندېږي. خو بلوڅ خپل وکیلان لري بلوڅ نمایندګان لري. موږ به په نامه یاد کړو د وزیر داخله وفاقي وزیر داخله زموږ د صوبې دا دوکټی و هغو د بلوڅو که چیرې چا لیدلې نه وي د سوشل میډیا د لارې په زرونو ډېرې ګاډیانې دا بېروزګاره سوې پښتانه وو. لار صرف د بلوڅو وه ترانسپورټیشن د پښتانه او دا د تیلو چې کوم کاروباریان دي دا د پښتانه. مګر دا خبره په ډېر تیزي سره څوک نه شو خبر. دا خبره دا وزیر اعلی چې اوس وزیر اعلی دی او دی وزیر وفاقي وزیر وفاقي وزیر داخله او دا مسله دو خلاصه کړه. موږ صرف او صرف پرون چا موږ ته یو مثال بله ورځ د شکر خان یا د غډیزۍ پر وطن پر دا وطن باندې یو شی وسو جنګ وسو. موږ ته یو پیغام راکړي وایي چمن والا د چمن د نامه څخه به څوک بېزاره چې زه د چمن نه یم. دا پیغام یې موږ ته راکړي ول دا رقم ولۍ غواړې ورته ونسئ ملیشه په زغستا او پورسس په زغستا دا دی جواب غواړي. موږ د هغې خبرې موازنه کوو چې هغه دی وطن دی
چې د وطن مالک دی په بدي به هم اخته وي مجبورۍ به هم لري خو وطن یې دومره ساتلی دی چې د شکور خان غلیزی د احمد خان غلیزی او د هغه رقم د حاجي فیض الله خان خلاف یو وطني جاسوسه دا مجاز نه جوړیږي چې د دوی د ټبر شیطانت دی او د دوی د ټبر محترتوب دي څوک وږي موږ ته تباه یو موږ په دې تباه یو په بار بار په هر مجلس کې موږ ډېر داسې فیصلې کړي دي موږ به بله ورځ د 7 میاشتو بعد پر دې وطن به د دې شهیدانو د زخمیانو ویښ خلک وطنپاله خلک او هغه وطنونه چې آباد دي هغه په جمهوري لار د احتجاج د ګرمۍ په دې شانو باندې در منزل رسېدلي هر څه یې وطن له راوړي او موږ هغه بدبخته چې 7 میاشتې 8 میاشتې پر یو وطن موږ ناست یو یوه مسله ده صرف دا وایو که د ایران پر باډر باندې بلوڅ ورور در کوټې پورې ایرانی بلوڅ ورسره در کوټې پورې د دوی تګ راتګ نو موږ دا لار بلکل د پاسپورټ کله اوس نوې معاهده د چینا او د پاکستان در مابین د 50 کالو ګولډن جوبلي نوم یې پرېښی دی پاک چینا دوستي هغه وګورئ د معاهده ده کله دا معاهده چې پر ډیورنډ کرښه باندې ډیورنډ کړې ده د پاکستان د ازادۍ د مخه چې د وطن مال مویشي دا رمې شپانه د خپل توپک او د وطن هغه مالداره هغه به ځي د کرنې دپاره به د دې خوا غنم هغه وړي د هغې خوا چې کوم که فروړ دی که هلته وړکوي که غنم دی د دې به اجازت وي حاجي حبیب الله اکا یو مجلس وکړي ویله موږ په شوراتو کې د ازغنتار مخالفت وکړي نو د ازغنتار مخالفت چې موږ کړی و دا ولې پاته سو ازغنتار پر 10 کیلومتره پر 15 کیلومتره د وطن د آبادۍ د دهشتګردۍ د خلاف یو بنیاد د امریکې فنډ د امریکې ټول پاکستان په جوړیږي ټیکې د جرنیلانو بیا دا جرنیلان ټیکې زموږ د وطن بیا پیچي ټیکهدارانو ته ورکړي ما درته وویل چې ټیکه په 1,00,000 روپۍ او زموږ خلکو په 10,000 هغه تار پر هر وطن چې را روانو خو معاهده دا وه په هغه شپو کې پر سپین بولدک او په ویش په منډیانو کې ټاټ به پر واچوي په لاهور کې به دا موټر 40 ټنه د ګوریزۍ لغړی من کړی و دا یې نور ښکاره کړی چې د دې ازغنتار آباد پر وطن به بیا داسې ناورین راځي چې هغه به بیا برته یو انساني هغه کاروبار چې زموږ په وطن کې چې په ټول دنیا کې شرعي آرام دی چې اوس وطني خلک او دا بیا عسکري قیادت پکې اخته جنازه په 1,00,000 روپۍ ایله کوه په 20,000 په 10,000 پر 800 کیلومتره باډر باندې مجبوره خلک اوړي د پیسو په عوض کې د پیسو په عوض کې اوړي بیا د دې خبرې تاسو معلومات وکړئ زموږ تجارت زموږ د وطن اوس نوې پالیسي دا ده ازبک تاجک چې د هر د افغانستان د رنګ د نسل مالکي سره د ډریوره کلینډره او سندۍ پنجابۍ او سره د خپله موټره د یوې میاشتې دپاره دا بلکل دا تللی سي پاکستان کې دا دهشتګردي نه ده په دې کې دهشتګردي نه کېږي چې زه په کابل کې موټر جوړوم چې زه وغواړم هغه پیټین پکولی سم بیا زه په اسلام آباد کې پر تذکره او پر شناختي کارت مال برداره ټرک دا به ځي راځي او د وطن څوک چې موږ دلته بعضې د بولدک خبره کوو موږ به دا خبره بیا لږ اوږده کړي در تختپله پورې به وي در کنداره پورې به وي چمن او غر کلا عبدالله در کوټې پورې دغه انسانانو خبره موږ
موږ خو د دې وطن خبره کوو، نه د درست پاکستان نه د درست افغانستان چې دا به ټول پلک ځي راځي. بیا موږ په دې خبره نه پوهېږو چې آیا زموږ وطن دومره میراث دی چې د هر چا په جیب کې، د هر زورور په جیب کې یو د پاکستان شناختي کارت او یو شناختي کارت د بل وطن دا ورسره د کینیډا د امریکې دا جرنیلان لري، په دې فخر کوي. هغه نشنلټي دې جرنیلانو خرید کړی په امریکا کې، دا زورورو دا تجارانو خرید کړی، پر آخرت باندې دغه شی ځان تاثیر کړی. دا غځي کارډونه لري. موږ ولې تذکره پچوو؟ موږ ولې دا وایو زه په درې مځکه په ثبوت رسېدلې؟ موږ د دې کندهار دا هر چبر لري، سجره لري د پاکستان د ازادۍ د مخه چې دا د صرف وجود نو دا موږ د دې وطن د وطن په وجود کې موږ تذکره په بل کې شناختي کارت خو وطن میراث دی. هېڅوک دا چیف جسټس په پلانې ټبر په نامه د هر چا شناخته په کور کې ډوډۍ ورسره خوړلې، جرنیل د هر چا شناخته، جرنل کرنل برګیډیر د هر چا شناخته. او موږ دا نسو ویلی چې زموږ وطني خلک ولې 50 کسان پر تذکره او پر شناخته کارت باندې نیول کېږي. موږ صرف که دا خبره کوو اوس هم خلک که جرګه کومه فیصله کوي موږ دې نه پرلت دې نه کې پرېږدي. د وطن ښه خلک دا دي جرګه صرف د سرکاري جرګه دې نه وي، جرګه دې زموږ قبایلي جرګه وي چې په هغه جرګې د کامیابۍ بعد زموږ د هر عالم، زموږ د هر شملور، زموږ د ټبرونو د خانانو بیا عزت وي. هغه جرګه زنده‌باد، د هغه جرګې قدر، د هغه جرګې موږ غوښتنه. اختیار خدای څوک پیدا سوی نه دی چې دا جرګه و دې علماء کرام ته به اختیار نه ورکوي. خو صرف به دا خبره وکړو که صرف د دې لپاره جرګه جوړېږي چې زه د کوژک لار پکې خلاصوم او دا لار به کې اړب کوم، دا جرګه نه ده. دا جرګه دا د مسلې حل نه دی. د دې لپاره به موږ ځای سخت پرهیز کوو. د خوراکي شیان خو ایله دي ټول، ګاډر پتریس یې موټ 15 ورځې بعد 10 ورځې بعد دا بنګلې دي خلک جوړي. په کور کې دا زورور خلک چې زه به درته وایم زموږ هر خوابالی سړی د مخه عسکرو کې د مجبورۍ لګېدی، اوس په طالبانو کې د مجبورۍ موږ دومره پاته. او زموږ صوبایي حکومتونه زموږ د مسلې حل نوکرۍ 50 دانې په بغل کې نیولې، 10 پیسې خرڅوي، 15 بل خرڅوي. زموږ د مسلې حل دا نه دی. زموږ د مسلې حل وطن به د کارخانو مرکز ګرځي، وطن به آبادېږي، بجلي به ورکوي، اوبه به ورپوره کوي. انډسټریز زون هر سړی د دا نوم واوري. په کله کې هم د 20 کالو څخه او زموږ صوبایي حکومت هم د 20 کالو څخه چې چمن پریزون انډسټریز زون جوړوو چې تر پیس بجلۍ دپاره خالي وابډه 100 لکه قرضه درکوي، مځکه به سرکار درکوي، ته به خالي خپلې پیسې. زه به دا و هر تجاران چې په جاپان کې، په دوبۍ کې، په عربو امارات، سنګاپور کې پیکشالي ټیکا چې دا بخمل به بل ته نور کوي، چې دا ټیټکس کپړه به بل ته نور کوي، دا پاج بل څوک نشي راوړلی. دا زموږ د وطن ګرد کاروبار د وختونو څخه دا رقم ټیکه دی. موږ خپل وطن وسایل لرو. د اوبو یو دا د اوبو بوتل د کراچۍ څخه راځي کابل راځي، نه لیبل جوړولی سو، نه سرپوش جوړولی سو، نه دا پلاستیک بوتل جوړولی سو. ته وطن ته دا شی ورکه. زموږ د وطن دا مزدور عالم نن مجبوره. دا موږ دا یو کار
موږ درننه نه سم کړی چې زه په خپل خور په مور ډېر عیب راته درېږي چې زه ولاړ سم